کلی وران کړل اوس خلک ورته خار پرېږدي که دوه په دوه شو دا سړی به مونږ ته لار پرېږدي او بابا مې پنډ په سر د خپلې غریبۍ ایښی دی زمونږ نزي مونږ په ګول ګول او په زار زار منظر صاحب د عرش معنی څه ده د عرش معنی څه ده د ځمکې مطلب څه کیدی شي کوشش کومه خو بس یار ذهن مې کار پرېږدي او وزیره مونږ به شیخ سره د مینې سبق هم شروع کړو مونږ به شیخ سره د مینې سبق هم شروع کړو تسبیح به هم ساتو خو مونږ ته به ستار پرېږدي مونږ به شیخ سره د مینې سبق هم شروع کړو تسبیح به هم ساتو خو مونږ ته به ستار پرېږدي او زه به د وخت هر لحظه د غم په بیه واخلم ما دې لږ یار ته پرېږدي ما ته دې لږ یار پرېږدي زه به د وخت هر لحظه د غم په بیه واخلم ما دې لږ یار ته پرېږدي ما ته دې لږ یار پرېږدي او منظر صاحب چې ښکلي غواړي او د سور او ساز نه وي خبر دغه سړی به چینه ستایي خو چینار پرېږدي جمال به نښې د منزل ډېرې په ګرانه مومي چې د کمکړو سره ځي په لارو خیال پرېږدي